وړم به یار لره دا ستوري په لمن کې. نظیر احمد نظیر د یو بااحساسه انسان په توګه تل له نورو سره همدردي کوي او د نورو په غم کې ځان شریک ګڼي، لکه په دې شعر کې چې وایي: په څلور لارې کې ولاړ یم هر سهار ملګریا، بندې څوک راشي چې مزدور مې دی په کار ملګریا، تنها د ګیډې د دوزخ غم دی چې نه ډکېږي، تنها همدغه رانه ورکه کړه لار ملګریا. د ټولنې هر وګړی خپله دنده لري. خوشحال بابا وایي شیخ د لمونځ روژه کړي زه به ډکې پیاله اخلم، هر سړکی دا خپل خپل کار لره که نه. نو ټولنې هر غړی دی خپله دنده ترسره کړي. شاعر د شعر ولیکي، خپل درد دی ولیکي، د ټولنې درد دی ولیکي. هغه وایي چې شاعر دی ټولنې ترجمان دی، د دردونو ترجمان دی، د خوښیو ترجمان دی. نو د ټولنې هغه ژبه ده چې نور یې نشي ویلی، نورو ته به خدای د وس نه وي ورکړی، دې ته د خدای د وس ورکړی دی. نو هغه درد هغه خوښي چې د ټولنې غړی یې لري دا یې د یوې نمونې په توګه خپل ځان هغسې وټاکي او هغه خبرې دې ولیکي او په شعر دې ولیکي او ښه شعر دې ولیکي. بل شاعران په څو برخو باندې ویشل کېدی شي. یو هغه شاعر دی چې معمولا خپل ځان ورته عینوي، د ځان له عینې نه که کوم وخت دا نورې نړۍ ته هم ګوري یا دا نوره نړۍ هم د خپل د وجود په عینه کې ګوري. یو هغه شاعران دي چې هغوی د خپل له وجوده راوځي، بهر راوځي. معمولا خیر د دې که څوک لوړ وګڼل سي دې کې ځانګړي معیارونه نشته، خو که د اخلاقي معیارو له مخې موږ وګورو بیا دغه ډول شاعر چې دا د خپل له وجوده وځي، د نورو په اړه ډېر فکر کوي، دا د خپل لوړوالی لري یا د خپل هغه برتري لري. هغه شاعران متعهده شاعران دي. نظیر یو متعهد شاعر دی، یعنې د دې تر څنګ چې ټول هغه د شعر عناصر هغه ټول ښه والی یې د په وجود کې شته. حتی ده چې هغه پیل کړی و، که له ځانه یې پیل کړی یو وخت کې چې یو شعر په هغه وخت کې و، معنی یې همدا ده چې دا د چا په سم ناست دی، مزدور دی او انتظار کوي دې ته چې یو سړی راسي دا وځي د کار لپاره. یعنې دا خپله یو ټولنیز درد، یو اجتماعي مشکل چې هغه د طبقاتي ژوند مسله ده، ډېر ښه یې راخلي. فکر کوم چې دومره وخت به زه نه ورته ورکوم، خو دغه شاعران وایي زه نه پوهېږم، زه هم په کومه نظر شم که څنګه وایي دغه شعر چې دی دا وخت نه غواړي، راځي کله یې چې وخت راغی، کله یې چې خیال دی راغی نو هغه شعر راځي او تا ته الهام کېږي او بیا یې لیکي. زه فکر کوم چې ځانګړی وخت هم غواړي، باید سړی ورته ورکړي، مطالعه باید وکړي، نوي شعرونه باید ولولي. خو په اوس وخت کې ما داسې ځانګړی وخت نه دی ورته ورکړی. کله کله چې وزګار وم، کله کله چې درسونه راباندې ازموینه مې نه وي، کله کله چې وخت ولرم، هغه وخت کې کېدلی چې زه شاعري وکړم. دا داسې نه ده چې شعر دی راشي باید ولیکي، هغه که چې د درس ډېرو شاعرانو ته به داسې وي، ولې ما ته داسې نه دي. زه ډېر وخت چې وخت ونه لرم، درسونه مې زیات وي راباندې، هغه وخت مې شعر نه دی لیکلی. کله چې وزګار وم په هغه وخت کې مې شاعري کړې ده. د ښاغلي نظیر احمد نظیر د شعر د ځانګړتیا په هکله د هېواد تکړه شاعر او لیکوال عبدالستار سادات داسې وایي: که موږ د فکر له پلوه وګورو، په ځوان نسل کې د نظیر معادل موندل یا د نظیر په وجود کې یا په شاعري کې چې کوم تعهد پروت دی، هغه موږ یعنې استثناء که پیدا کړو یا به ډېره سخته وي. دا د دې د شعر ځانګړنې دي. بل کمال دا دی چې یو شاعر یا یو لیکوال هغه کې باید دا قدرت وي، ځکه دا هنرمند دی پخپله، که یو ښه شی بد معرفي کړي او بد شی ښه معرفي کړي. نظیر کې دا کمال هم شته. دا مې بدکارې ته یو نظم لیکلی، وایي زما تن د آینې ماتې ټوټې دی، زما تن د آینې ماتې ټوټې دی، زما تن کې روغ وجود نه کتل کېږي او جوهر مې د هوس مکان وران کړ. هر یو مخ پکې پیکا پیکا ښکارېږي، ناپېژانده کسان راشي رانږدې شي، په شیبه کې مو ترمنځ فاصله نه وي، که د خوند وي که بې خونده وي خو تېر شي، د شیبو د وصال هېڅ ادامه نه وي، د هوس د لارې ستړې لاروې وي، راشي زلفو ځینې څنډ وهي ګردونه، ویښته سم کړي روغ او جوړ بېرته روان شي، شاته پرېږدي په خنجر وهلې زړونه، د وجود د ماتېدلو آواز نه وي، ګنې غږ به مې وایي غرونه لړزولي، د
ټوټې ټوټې وجود چاره مې نشي، نه یې کار شي په پتري او نه په پړي. زندګي مې راته لمر مازدیګر شي، ساه مې بنده بنده کېږي، شپه رادرومي، هېڅ امید مې د راتلونکي ښه ژوند نه وي. نه وي څوک چې به په لاس ډېوه رادرومي. نن مې ستا په لیدو زړه په ټوپو راغی، نن مې زړه له لاسه تللی غوندې حس کړ. ستا څېره مې په خوبونو کې لیدلې، په رښتیا مې زړه بایللی غوندې حس کړ. خو اوس مې تن د آینې ماتې ټوټې دی، ستا د زړه د سر د جیب دی خوږ نه یم. اوس بدکاره یم، هر څوک راځنې تښتي، که هر څو یم ښایسته د پرېښود نه یم. ته ناځوانه څومره وروسته راته راغلی چې ما هر څه د هوس قمار کې بایلل. ارزښتونه چې ما ته پرې اخیستی شوی د اوږده ژوندون د سر کتار کې بایلل، د اوږده ژوندون د سر کتار کې بایلل. والله زما فکر باندې لاره یې ډېره ښه لاره ده، خو دا تر ده پورې اړه لري چې دی څومره تعقیبوي. زما فکر باندې که دی همدغه لاره په همدغه ډول باندې لکه تر اوسه چې ورباندې راغلی دی، په دې وروسته هم همداسې ورباندې ولاړ شي، زه فکر کوم چې ښه راتلونکي به ولري. ښه راتلونکي په دې معنا چې لوستونکي مینهوال به یې لا ډېرېږي او د یو شاعر لپاره د مخاطب تر درلودلو غټه لاسته راوړنه نشته. زه نه پوهېږم، نظیر لا ډېر ځوان دی، نظیر اوس ښه روان دی. زه نه پوهېږم چې وروسته به د شعر چینه په کوم حالت کې وي. اما زما خپل باور دا دی چې انسان د یو خوا ته نه هغه کوم استعداد لري هغه پورې متړلې خبره ده، او نظیر کې دا وړتیا شته، دا استعداد شته. زه فکر کوم چې ټول عمر به دا نور هم پسې قوي کېږي، یعنې هغه د تکامل پورې به دا وخت په وخت د ژوند په بېلابېلو پړاوونو سره دا وهي، دا غزل به وهي او دا به قوي کېږي. خو بیا هم انسان دی، یعنې کله محیط اوضاع احوال په انسان باندې داسې تاثیر کوي چې فاصله پیدا کوي د شعر نه. د نظیر په اړه دا قضاوت مخکې له وخته دی، اما زما باور پرې باندې دا دی، اعتقاد مې پرې دا دی چې نظیر تر پرونه نن قوي دی، او باور مې دا دی چې د نن نه به سبا قوي. یعنې پرون هم شعر قوي و، خو نن لا ډېر قوي دی. سبا به کاملا یو نوی انداز لري، نوې خبرې به لري، نوی پیغام به لري. په وروستیو کې مې دا نظمونه لیکلي دي. زه فکر کوم چې ما نه شوی کولی غزل کې هغسې شاعري وکړم چې زړه مې غواړي، او یا کیدلی شي هغه موضوعات چې ما کیدلی شي بریالي شاعران وتوانېږي چې په غزل کې ما هغه موضوعات چې زه په پوره نظم کې راخلم راوخیستل شي. ولې ما فکر وکړ چې هغه نظمونه چې زه لیکم، مثلا د یوې نجلۍ شعر دی چې آرزو ده چې دا ښوونځي ته ولاړه شي، د خان لور ده او مور یې په اولاد باندې مړه شوې ده، او دا وایي ډاکټره شمه او په راتلونکي کې مور په اولاد ونه مري، نو د هغې ښوونځی بند دی، جومات ته یې تګ ناروا شوی. دغه هیله یې په زړه کې پاتې کېږي که څه هم د خان لور وي. دغه موضوعات ما نه شوی کولی په غزل کې راوړم، په شعر کې مې راوړل. یا مثلا دغه ډله ییزې وژنې چې دي چې څنګه هغه سړی هیله لري چې وژل کېږي، څنګه یې اولادونه سترګو ته درېږي، دا ما نه شوی کولی په غزل کې راوړم. یا مثلا دې ته ورته نور شعرونه دي چې هغه دردونه چې ما درلودل، د ټولنې درلودل، هغه ما نشو کولی په غزل کې راوړم، ډېره مه ستونزه به وه. نو نظمونه ته مې مخې کړه، په وروستیو کې مې زړه دی چې د نظمونه یوه ټولګه چاپ کړه. وړمبیار لره دا ستوري په لمن کې. د لمر تلویزیون ډېرو درنو لیدونکو، دا وه زموږ اوسنۍ خپرونه چې ستاسو چوپړ ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې بیا هم زه رحمت الله ناصري ستاسو چوپړ ته ځینېږم. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم، خوشحاله اوسئ.